بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. سورة التوبة لسم سپارا 55 نمبر آیات دے. اللہ رب العالمین د منافقانو صفات بیانول مخی آیات کې الله رب العالمین بیان کړل چې د دوی صدقات د دې منافقانو او انفاق او خرچه کول دا الله تقبل ندی. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم وجم رب العالمین بیان کړه چې انهم کفروا بالله زکه دا په زړونو کې کافران دي د الله په پیغمبر باندې ایمان نه لري منځونه نه کوي که کوي ډېر په سستۍ سره یعنی د عبادت په تور باندې نه کوي. فلا تعجبك اموالهم په دې آیات کې الله رب العالمین تفصیل بیانوي چې د دوی مالونه ځکه نه قبلیږي چې دا بے فایدې دي په دې دنیا کې ثواب ورته نه ملاوي ځکه دوی دا دنیا مالونه او د دنیا اولاد صرف د دنیا د خواهش لپاره استعمالوي. بعضو مفسرین لیکلي چې د چا په ذهن کې به راځي چې دا منافقان او کافر دا چې د الله دشمنان دي نو الله دا مالونه ولې ورکوي. الله جواب کوي د دوی دا مالونه د دوی دا اولاد دا به د دوی دپاره عذاب وي. ښه به په دې دنیا کې ورډوب شي الله به پې عذاب راولي هم د دوی په وجه به بیا هلاکي. نو رب العالمین فرمائی فلا تعجبك اموالهم تعجب کې دې نه اچوي تا لره اے مخاطب او اے پیغمبر اموالهم ډېر مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد او بچی د دوی یعنی ملاتړ د دوی. اگر چې مالونه د دې منافقانو ډېر دي اولاد ډېر دي نو دی په وجه باندې ته په تعجب کې مه پرېوځه د دوی د مالون نه مه متاثره کېږه او دام ذهن کې مه راوله چې د کافرو له ولې الله دومره مالونه ورکړي. یو جواب دا دی ځکه انما یرید الله یقینا غواړي رب العالمین لیعذبهم چې عذاب ورکړي دې منافقانو ته بها په سبب د دغه شیانو په سبب د دغه مالونو باندې په سبب د دغه ورکړو چې الله ورکړي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې
په دنیا کې هم الله رب العالمین عذابونه ورکوي. دنیا کې عذابونه داسې دي چې الله به امتحانات او ابتلاءات پې راولي. دا مالونه به په غنیمت کې مسلمانان اخلي او دا اولاد چې کفر کوي او د مسلمانانو سره جګړې کوي دا به قتلېږي. وتزهق انفسهم او په سختۍ سره به وځي انفسهم روحونه او ساګانې د دې منافقانو وهم کافرون په داسې حال کې چې دوی به کفر کوونکي وي. د دې مال او د دې اولاد نه څه فایده ده چې د دوی نه کله سا وځي نو د کفر په حالت کې به تې وځي. نو کفر ښه دی او که ایمان؟ جواب دا د ایمان ښه دی. غریب دی یما خو چې ایمان را سره او د دنیا مال او دولت دی در سره خو چې کافر نو څه پیدا. د آیات مطلب هم دا دی. او بل آیات کې تزهید دی چې مؤمن مسلمان به ډیر د پردي مالونه نشماري او نه به د دنیا د مالونو ډیر متاثره کیږي. الله داسې مضمون قرآن کې بار بار بیان کړي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. سورة طه کې معنا او مطلب د دغه آیات هم دا دی چې ډېر مه کړېږه د دې دنیوي نعمتونو پسې چې چاته میلاو شوي ته وایې چې زما د همداسې وي. نه، الله دې کافرو له دا مالونه ورکړي دي په دې خاطر باندې الله وایي چې زه به عذاب هم ورکومه، فتنه کې به یې اچومه. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات. د خلکو دا ګمان دی چې دا مال او دولت دا بس د الله د محبت علامه ده چې چاله ورکی نو بس الله ته ډیر نږدې. دا خبره ډیره غلطه ده. نبی علیہ السلام هم داسې فرمایي ان الله یعطي الدین لمن یحب. الله د دین توفیق، د قرآن توفیق، د اسلام توفیق هغه چاله ورکوي چې چا سره مینه ده د رب العالمین. او دا دین الله دنیا پرستو لا اغیله نه ورکوي. داسې خلک چې د الله بدی شي او دنیا چې د الله رب العالمین ورکوي لمن یحب ولمن لا یحب. که الله ته څوک خوښ وي او که نه خوښ وي، خو دنیا کې ورکوي امتحان په وجه باندې. وګورئ کافر لم الله دنیا ورکړي، مسلمان لم ورکړي ده. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. اوس په دې آیات کې د منافقانو یو بل ناکاره صفت هغه دا دی چې دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې د دروغو قسمونه چې انهم یقینا دوی چې دی لمنکم خامخا ستاسو د ډلې نه دي. قسم هم کوي او تأکید هم کوي چې والله موږ د تاسو سره یو. الله فرمایي حقیقت دا دی وما هم منکم، او ندی دا منافقان منکم ستاسو د ډلې نه. ای مؤمنانو چیرې منافق سړی ستاسو خپلېدی نشي، چیرې پې دوکه نشئ. ولکنهم، نو دوی دا اسلام ولې ښکاره کوي بیا چې دا زمونږ د ډلې نه دی؟ نو دا اسلام ولې ښکاره کوي؟ په ژبه ولې وایي چې زه مسلمان یم؟ ولې دا اوږده اوږده منځونه کوي؟ الله وایي ځکه ولکنهم، لیکن دوی چې دا منافقان قوم داسې قوم دی یفرقون چې یریږي تاسې نه. یریږي نو تش په ژبه باندې اسلام راوړي. نو مخکې ذکر کړل چې قسمونه خوري. دا د دروغو قسمونه ولې خوري؟ ځکه بزدل دي، یریږي چې هسې نه ستاسو د طرفه ضرر ورته ورسیږي. یفرقون هغه ویره ته ویلی کېږي چې هغې سره جزع هم وي، سړی همیشه شکایت هم کوي او زړه هم درزیږي.
دوی یریږي د دې نه چې هسې نه زموږ دا منافقت راښکاره شي او دا مسلمانان هم بیا مړه کي چېرته. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الله تفصیل د ویرې بیانوي د دې منافقانو چې څومره یریږي دا منافقان ولې زړونو کې ایمان نشته ځکه یریږي. رب فرمایي لو یجدون که دوی موندلی وی د منافقانو ملجأ زید پناه. زید پناه نه مراد لکه اوچتې اوچتې قلاګانې بلډنګونه او مغارات یا غارونه چې پټ شي په هغې کې. غارونه هغه چې په غرونو کې وي. ملجأ معنا که په ښارونو کې د دوی کورونه وي اوچت اوچت چې څوک وراوړېدی نه شي. او مدخلا یا بل کوم ځای د ننوتلو لکه د اسمڅې چې ورته وایي که هر ځای د پټېدو وی نو دوی به څه کړی وی لولوا الیه خامخا ګرځېدلی به وی دوی ورغلی به وی دوی. امام ابن کثیر ترجمه کوي لاسرعوا الیه خامخا په تلوار به ورغلی وی دغه ځای ته. وهم یجمحون او په داسې حال کې چې دوی به منډې وهلې ستاسو د مجلس نه به پاسېدې. ولی ځکه چې ستاسو سره مینه محبت نشته او تاسو سره نه غواړي چې یو ځای پاتې شي دا منافقانو، خو د خپل مطلب په خاطر باندې د تاسو سره دي. نو دا ټول ناکاره صفات د منافقانو چې په زړه کې یو شان او په خوله باندې بل شان. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. په دې آیات کې الله رب العالمین د دې منافقانو نور ناکاره صفات بیانوي چې په نبی علیه السلام به اعتراض کو چې اے پیغمبره ته د عدل والا انسان نه تعدل نه کې بېدبه وکنه کافرو په زړونو کې، ځکه خو په پیغمبر باندې داسې اعتراضونه کول. حدیث کې هم داسې راغلی بخاری او مسلم کې ذل خویسره په نوم باندې یو کسو په نبی علیه الصلاة والسلام اعتراضونه شروع کړل. نبی علیه السلام چې غنیمتونه تقسیمول او ډیر په بېدبۍ ویل اعدل یا محمد فإنك لم تعدل. اے محمد پیغمبر مونه ویله ځکه زړونو کې نفاق و د خلکو، عدل کوه ځکه تا عدل ونکو. نبی علیه السلام ویله ویحک ان لم اعدل فمن يعدل، چې زه عدل نکوم تباشي نو عدل به بیا بل څوک کوي. بیا نبی علیہ السلام پیشنګوی وکړه چې د دې بېدبه او د دې منافق په اولاد کې به داسې خلک راځي چې ظاهراً به اوږده اوږده منځونه کوي، داسې منځونه چې تاسو ته به د خپل منځونه د هغوی منځونو پسې سپک ښکاري. دومره ډېر بندګیانې به کوي، ظاهراً روژې به نیسي، خو د دین نه به داسې وځي لکه د لیندې نه چې غشې وځي. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل چې چېرته م لیدل وجنه یې. نو بیا هم د دې په اولاد کې هم داسې ډله پیدا شو خوارج چې مسلمانانو ته به کافر ویله، د مسلمانانو وینه تویول به حلال ګڼله. نو دغسې خلکو په نبی علیہ السلام اعتراض کو. نو په اسلام باندې او په قرآن باندې او په علماو باندې اعتراض کول دا د منافقانو کار دی. الله فرمایي ومنهم او بعضې د دې منافقانو نه من هغه څوک دي یلمزک چې عیب لګوي په تا باندې اے پیغمبره، عیب وایي په تا باندې فی الصدقات په تقسیم د صدقات او د غنیمتونو د زکات کې. ته چې کله صدقات او زکات تقسیمین او دوی په تا باندې عیبونه وایي چې دا صحیح تقسیم نه کوي.
فإن اعطو کچرته ورکړی شي دوی ته منها د دغې صدقات او د خیرات د مالونو نه څه شی ورکړی شي رضو نو خوشحاله کېږي بیا راضي کېږي په دې تقسیمه که څه ورته ورکړې نو بیا فورا وایي چې دا خو ډېر ښکلی تقسیم دی ځکه زما حصه پکې وشوه وإن لم يعتو کچیرې څه ورته ورنه کړی شي منها د دغه مال د خیرات او صدقات او د زکات او د غنیمتونو نه اذا هم یسخطون نو ناګهانه دوی بیا خفګان کوي بیا یسخطون معنا غوسه کېږي پقاریږي بیا معلومه دا شوه دې آیات نه چې د منافقانو یو صفت دا دی چې د دین کار د دنیا د پاره کوي که د دنیا فایده او ته ملاوېدله خو صحیح دینداره به دعوتونه به م کوي تبلیغ به م کوي منځونه به م کوي روژې به م نیسي ښایسته ښکلې سوچه ګیره به م ساتي خو که دنیا ورته نه ملاوېدله هر څه پرېږدي او داسې په دې زندګۍ کې ډېر خلک دا شته دی تاسو به م لیدلی وي او عام په لیدلو کې راځي داسې خلک نو د الله نه استقامت غواړئ عزیزانو نبی علیہ السلام چې پیغمبر و دا دعا به کول اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ای الله زما دا زړه ستا په دین باندې مضبوط کا دا دنیا چې دا اوړي راوړي او د انسان هم دغه شانتې دی نو د الله نه استقامت غوښتل پکار دی د دنیا بچی د ځان نه جوړول نه دی پکار چې چیرته روپۍ نو بس هلته به دینداري کې که نه نو نه کوم دا د منافقانو صفت دی مونږ ته هم پکې درس دا دی چې د دین کار به د دنیا د وجې نه نه کې د دین کار به د الله د وجې نه کې ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله اوس په دې آیات کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي ښایسته اخلاقو طرف ته ولو انهم کچیرې دوی دې منافقانو رضو راضي شوي وي ما په هغه مقدار باندې آتاهم الله چې الله ورکړي دوی ته ورسوله او د الله پیغمبر ورته ورکړي دي د الله پیغمبر ورکول د دې نه مراد تقسیم د غنیمت او زکات په حکم د الله تعالی ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل انما انا قاسم والله يعطي ورکون کې د رزقونو ورکون کې د مال او د دولت الله تعالی دی زه صرف تقسیم د الله په حکم باندې کوم د دې وجه نه د نبی علیہ السلام نه دعا نه غواړي د نبی علیہ السلام په لاس کې دا اختیار نشته چې ستا دعاګانې قبول کړي دعاګانې قبلون کې ذات صرف رب العالمین دی نو د نبی علیه السلام صفت هغه دا دی چې الله ورته څنګه حکم کړو هغه شان تقسیم یې کو نو کچېرې د منافقانو دا کار کړی وی معنا راضي شوی وی په خپل قسمت باندې هغه څه چې الله ورته ورکړي او هغه څه چې پیغمبر ورته د زکات او د غنیمتونو نه ورکړل وقالو اولی حسبنا الله بس دې زمونږ د پاره الله تعالی کافی دې زمونږ د پاره الله تعالی سيؤتينا الله من فضله زر دې چرابک الله تعالی مونږ ته من فضله د خپل فضل او احسان او رحمتنا ورسوله او د الله پیغمبر به منګ لرا کی سمانا دا یعنی نور غنیمتونه براشي پاغه کې به زمون حصہ وشي کدی غنیمت کې لګه حصہ وشو په نور غنیمتونو کې به بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام زمون حصہ وکي یعنی په خپل رزق باندې چې د قناعت کړي وي او داسې ویلې وي نو دا به د دوی د پاره ډیره غوره وه دا به د دوی د پاره ډیره بهتره وي او دا یې ویلې وي چې انا الی الله من خاص الله رب العالمین تراغبون رغبت کوونکي یو تمه کوونکي یو صرف رب العالمین کدا کلمه ویلې وي او پیغمبر ورله لګم سور کړیو په دې خوشاله شوی نو دا به د دوی د پاره بهتره وي
مونږ او تاسو تم درس پکې دا دی چې الله د لکم رزق درکړی دی، که 1 روپۍ ده او که 2 دي او که 1000 دي که لاک دي، په خپل حال باندې ډیر شکر وباسه، ناشکري قطعا مکوه، او دا وایه چې الله مهربان دی، په دنیا کې په آخرت کې په دې ټولو کې به زما برخه کوي، زما رب ډیر مهربان بادشاه دی. قناعت په ځان کې پیدا کول پکار دی، چې کله قناعت در کې پیدا شو بیا بادشاهي. دا دنیا کې چې دا دومره جګړې دي، دا بادشاهان هم چې جنگونه کوي یو ملک په بل ملک باندې، دا ټول د دنیا حرص، قناعت پکې نشته. مؤمن سړی به قانع وي، قناعت به پکې وي. دا د منافقانو صفت دی چې بس د خپلو خېټو بندگان دي، چې د دنیا د پاره ګرځي چې 1 روپۍ 2 روپۍ په هره طریقه چې که اسلام خرابېږي او که جوړېږي، خو چې ما ته څه میلاو شي. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو د اعتراض بل جواب کوي. منافقانو بویل چې دا تقسیم صحیح نه دی، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عدل نه کوي. الله جواب وکړو چې دا حکم ورته رب العالمین کړی، بالکل صحیح تقسیم کوي. او په دې آیات کې مصارف د زکات بیانېږي. مصارف معنا دا ده چې دا زکات بچا چاته ورکولی شي. د زکات حقدار څوک دی؟ نو الله رب العالمین 8 قسم ذکر کړي. په دې 8 قسمونو کې یو قسم له چې زکات ورکې بس تا زکات صحیح شو، او د دې 8 قسمونو علاوه نور بیا زکات ورکول دا چاته نه دی پکار. لکه جمعات جوړول، مدرسه جوړول، د دې په دې بلډینګ کې چې ته زکات ورکې دا صحیح نه ده. زکات د غریبانانو د فقیرانو حق دی. عامه چنده وکا، عامه صدقه وکا. جمعات له کارپیټ اخلي، قالین اخلي، نو زکات پیسې پکې مه استعمالوه. زکات د پاره الله تعالی خاص ځایونه ذکر کړي په دې آیات کې. 8 قسم خلق الله رب العالمین بیان کړي دي. الله فرمای انما الصدقات للفقراء، یقینا صدقه او زکات ورکول شي للفقراء فقیرانو ته، والمساکین او مسکینانو ته. فقیر او مسکین، فقیر هغه چاته ویل کېږي بنا بر قول ارجح چې د هغې سره بیخي څه شی نه وي، او مسکین هغې ته ویل کېږي چې لږ لږ څه ورسره وي خو دومره څه ورسره نه وي چې ګزاری پې کېږي. یعنې فقیر چې دی دا د مسکین نه ډېر بدحاله دی. حدیث کې هم داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، بخاری شریف حدیث ته د ابو هریره رضی الله عنه، چې لیس المسکین بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. دا کم سړی چې ګرځي چې 1 روپۍ د الله په نوم 2 روپۍ راکا، 1 ډوډۍ راکا، او چې ته ول ورکې هغه لاړ شي. نبی علیہ السلام ویل دا مسکین نه دی. صحابه کرامو تپوس وکړو فمن المسکین یا رسول الله، مسکین چاته ویل کېږي؟ نبی علیہ السلام ویل الذي لا یجد غنى یغنیه، هغه سړی چې هغې سره دونه څه نه وي چې دی په خپل ضروریات پوره کړي. ولا یفتن له فیتصدق علیه، او داسې ډېره پته هم نه لګي چې په دې سړی صدقه وکړي. ظاهرا لږه ډیکوریشن دای برابر وي. نو مسکین سړی دې حدیث نه معلوم شو هغې ته ویل کېږي چې لږ لږ څه ورسره وي خو دومره څه نه وي چې د ده ټول ضروریات هغه پوره کړي. نو فقیر ډېر بدحاله وي او مسکین لږ لږ گزاره کوي خو مال ورسره نشته. نورم د دې تفاسیر علماو ذکر کړي. فقیر هغې ته ویل کېږي المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا. حسن بصری رحمه الله به فرمایل
فقیر هغه ته ویل کېږي چې چا نه سوال نه کوي، څه ورسره نشته خو سوال هم نه کوي. او مسکین هغه ته ویل کېږي چې ګرځي سوالونه کوي، یعنی غریب دی خو سوال کوي، خلکو ته خپل ضرورت هغه وایي. نو فقیر او مسکین لا صدقه ورکول لنډ تعریف یې دا دی چې داسې سړی چې هغې سره دومره پیسې نه وي چې د هغې پې ضروریات پوره شي، دا فقیر هم دی مسکین هم دی. نو الله فرمایي انما الصدقات، یقینا صدقې د زکات دا روپۍ چې دا به ورکولی کېږي للفقراء فقیرانو ته، والمساکین او مسکینانو ته، والعاملین علیها او کار کوونکو ته چې مقرر وي پر راټولولو د دې زکات باندې. د اسلامی حکومت د طرفه چې مقرر شوی وي لرې لرې بانډو ته ځي، خلکو نه د زکات مالونه راټولوي چې په تا زکات دومره کېږي، تا سره رمه ده، تا سره ګړي دي، تا سره بزي دي، تا سره غواګانې دي، اوښان دي، کپړې دي، روپۍ دي در سره، او ته لاړ شي او د زکات راغونډې. نو دا راغونډونکي دپاره هم د زکات نه ته تنخوا ورکولی شي د هغه د ضرورت مطابق، اگر که مالداره وي، ځکه دا د ده ډیوټي ده. په دې کې هغه سړی هم پکې شامل دی چې په مکتب کې ناست وي، په دفتر کې، په آفس کې، او هغه فاتورې جوړوي، بیلونه جوړوي، هغه یې لیږي، لیکونکی، منشي، دا ټول پکې شامل دي اهل علم لیکلي، ځکه دا د زکات راټولولو دپاره مقرر شوي دي. والمؤلفة قلوبهم، او هغه خلک چې الفت او محبت اچولی شوی دی قلوبهم په زړونو د هغوی کې، هغه څوک چې په زړونو کې لږه لږه مینه د اسلام سره شته خو صحیح مسلمانان لا نه دي، نو هغوی ته هم ته زکات ورکولی شي په دې خاطر چې اسلام ته رادن نشي. مؤلفة القلوب چې زړونو کې لږه لږه مینه راشي یا زړونو کې لږه مینه دننه شوې، دواړه معنا صحیح ده. په دې خاطر ته روپۍ ورکړي چې اسلام راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام صفوان ابن امیه ته ورکړې وي، او هغه به ویله چې د نبی علیه السلام ما ته ډېر مبغوض انسان و، زما به ډېر بدې شو، خو فلم یزل یعطیني حتی صار احب الناس الی، چې ما باندې خرچه وکړله نو زما ورسره مینه پیدا شوه، اسلام یې بیا راوړم. او بعضې داسې خلک وي چې اسلام یې راوړی وي خو لږ داسې سست وي، ایمان او اسلام سره داسې ډېره مینه نه وي، دوی لم زکات ورکوه، ولې چې په اسلام باندې مضبوط شي. یو صحیح حدیث کې راغلی دی بخاری شریف کې، نبی علیہ السلام فرمایي انی لأعطي الرجل وغيره احب الی منه خشیة ان یکبه الله على وجهه في نار جهنم. وای زه د زکات او غنیمت مالونه بعضې خلکو له ورکوم، نور راته پته ده چې نور خلک دې ډېر محتاجي، خو په دې وجه چې په دې اسلام لږ مضبوط شي، هسې نه جهنم ته لاړ شي. دارنګې هغې خلکو ته هم پیسې ورکولی شي د زکاته چې هغوی نور خلک اسلام ته را دعوت کوي، خرچه پې کوه چې د اسلام دفاع کوي، ستا په علاقه کې اوسیږي، ستا په کلی کې، ستا په ملک کې ستا د ملک دفاع کوي، او نور خلک هم د اسلام طرف ته را دعوت کوي چې اسلام ډېر ښه مسلک دی. دې ټولو ته مؤلفة القلوب وایي. لنډه خلاصه ده، هغه که کافر هم وي خو چې اسلام سره لږه مینه پیدا شوي وي، ته ولې لږ خرچه ورکوه د زکات نه چې د اسلام سره نور هم مینه پیدا شي. وفي الرقاب، او په خلاصولو د څټونو د غلامانو کې، څټونه د غلامان یعنی غلام آزاد کوي، غلام بندي دی او تا سره زکات پیسې دي، په زکات باندې آزادولی شي. یو اعتاق دی او یو فک الرقبه دی. اعتاق ویلی کېږي چې ته ځان له یو غلام آزاد کی. مستد احمد کې دا روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغی،
وای د الله پیغمبر داسې یو عمل راوښایه چې زه په جنت ته لاړ شم. نبی علیہ السلام ورته 2 عملونه وښودل: اعتق النسمة وفك الرقبه. یو انسان آزادوا او څټ آزادوا. صحابي تپوس وکړو دواړه یو شان نه دی؟ نبی علیہ السلام ویل نه، عتق دا دی چې پوره انسان آزاد کی، ټولې پیسې خپل ولګي. او فک الرقبه دا معنا ده چې تاسو نور روپۍ نشته، مثلا ازادیږي په 100,000 نو ته پکې 15,000 ورکي، نو دې کې هم ته زکات پیسې ورکولی شي. والغارمین او ورکولی شي زکات، دا زکات به ورکولی کېږي الغارمین هغه خلکو ته چې تاوان یې موندلی وي، تاوان موندونکو ته زکات ورکولی شي. غارم نبی علیہ السلام تشریح داسې کړي چې یو انسان، مسلم شریف کې حدیث دی، د 2 مسلمانانو منځ کې جوړه کوي او په هغه جوړه د دنه روپۍ ولګېږي تر دې چې د روپۍ ختم شي، غریب شي، نو دی تاواني شي. کله چې د 2 کسانو جوړه کې ډېر خرچه به کې که نه، روټیګانې به وي، خرچې به وي، دعوتونه به وي، اخلاص به وي، نو داسې سړی تاواني شي، نو داسې تاواني سړي له زکات ورکولی شي. او یو حدیث کې داسې راغلی چې یو سړي باندې داسې مصیبت راشي، یا یې کور وسوځي، یا سیلاب پې راشي، یا یې دکان ختم شي، مالدار وي خو غریب شي، په داسې خلکو باندې هم زکات کېږي، زکات ورکولی شي. بعض اهل علم قرضدار هم پکې لیکلي، خو قرضدار چې دی هغه په دې فقراو کې شامل دی. سړی چې قرضدار وي هله قرضداری کېږي چې غریب وي که نه، نو غریب او مسکین ته زکات ورکولی کېږي. وفي سبیل الله او په لار د الله تعالی کې زکات ورکولی شي مجاهدینو ته، جهاد فی سبیل الله کې. وابن السبیل او مسافر ته، ابن السبیل ورته ځکه ویو چې دا د لارې بچی دی، په لار باندې روان دی. مسافر چې روان وي او مال ورسره نه وي، نو فریضة مقرر شوی دا فریضه من الله د الله د طرفه، د الله د طرفه دا مقرر شوی دا، همدې کسانو له به زکات ورکړي. والله الله تعالی علیم پویه ذات دی، حکیم حکمتونو والا دی. د دین علاوه زکاتونه ورکول دا ګوره صحیح نه دي، همدوی کسانو له به زکات ورکړي چې هغه کم دي. 8 قسمه دي. اول فقرا فقیران، دویم مسکینان، دریم هغه خلک چې د حکومت د طرفه مقرر وي په زکات راټولولو باندې، دریم هغه خلک ولو که کافر وي خو چې زړونو کې لږه مینه پیدا شوي د اسلام سره، ته ورله پیسې ورکړي چې اسلام نورم مضبوط کړي. پنځم د غلامانو د آزادوالي په باره کې. والغارمین هغه خلک چې تاوانیان شوي وي، پوره تاوان و، کورونه تباه شوي وي، مسلونه تباه شوي وي، آفت الهي پې راغلی وي. او دارنګې 9 نمبر د الله رب العالمین د جهاد فی سبیل الله کې ورکولی شي د الله په لار کې. او 8 مسافر ته، هغه مسافر چې لار روی دی، په لار روان دی، دوی ته به زکات ورکړي. باقی مدرسې جوړول، جماعتونه جوړول، لارې جوړول، اسپتالونه جوړول، په دې باندې زکات روپۍ نه کېږي، د هغې له هسې صدقات ورکوئ. هسې صدقه هم ډېر ښکلی، ډېر لوی صفت دی د مسلمانه. په کار دا د مسلمان په هر یو شیز کې برخه واخلي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو بل ناکاره صفت بیانوي چې دوی به پیغمبر پسې خبرې کولې، خپل منځ کې به پیغمبر پسې لګیاو، مسلمانانو پسې به لګیاو، سختې خبرې به کولې. خو که ورته وبویلی شو چې پیغمبر درنه خبر شي، نو بیا وای مړه وای دا پیغمبر اسیم د هر چا عذر مني، هر خبره مني، وربشو قسمونه به وکړو، بس زمونږ خبره به ومني. الله د آیتونه راولېږل. رب کائنات فرمایي ومنهم او بعضې د دې منافقانو نه الذین هغه کسان دي یؤذون النبی چې خفه کوي، ازار رسوي پیغمبر ته،
ويقولون او بیا وای کورته ویل شي چې ولی تاسو داسې کوئ که دا پیغمبر در باندې خبر شي نو بیا ويقولون دوی وی هو اذن پښتو کې ترجمه ده سیده هو اذن دغه رسول خو ټول غوږونه دي معنا غوږونه دي چې اره خبره اوري او د هغې تصدیق کوي یعنې زمونږ باندې قبلوي عذرونه قل ورته ووایه ای پیغمبره اذن خیر لکم اوریدونکې د خیر د خبرې دی لکم ستاسو دپاره د هر چا خبره نه مني دا پیغمبر چې دی دا صرف د خیر خبرې مني ای منافقانو تاسو دروغ وایي ستاسو خبرې به نه مني یؤمنو بالله دا پیغمبر ایمان لري په الله تعالی باندې باور کوي په الله تعالی او د مؤمنانو خبرې ولې مني ځکه ویؤمنو او باور کوي خبره مني للمؤمنین د مؤمنانو ورحمت للذین آمنوا او دا پیغمبر رحمت دی د هغه کسانو لپاره چې ایمان راوړی منکم ستاسو نه نو ستاسو خبرې به نه مني نو ډېر بېادبه و نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې داسې ویلې چې بس هسې خبرې اوري او موږ به ورشو دروغ به ورته وایو الله فرمایي والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې ازار رسوي تکلیف رسوي خفه کوي رسول الله د الله پیغمبر لهم شته د دوی دپاره عذاب علیم دردونکی ولی دردونکی عذاب دی ځکه چې دوی مسلمانان دردولی نیکان خلق دردولی دی الله به مرلسخ عذاب ورکی دی منافقانو لا یحلفون بالله لکم لیرضوکم په دې آیات کې الله رب العالمین د منافقانو بل صفته چې په دروغ قسمونه کوي په دې خاطر چې تاسو راضي کی په دروغ قسمونه خوړل دا د منافقانو صفت دی چې یو شیز خرڅیم نو په دروغ باندې مه خرڅوه رښتیا وایه حدیث کې راغلی ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه درې کسان دي چې په ورځ د قیامت به ورسره الله خبرې کوي ولا ينظر الیهم نه به ورته د رحمت په نظر ګوري ولا یزکیهم د ګناهونو به هم پاک نه کي ولهم عذاب علیم او ډېر دردونکی عذاب هم دی ګوري څلور سزاګانې شي الله ورته نه ګوري الله ورسره د رحمت خبرې نه کوي رب العالمین د ګناه نه پاکوي او دردونکی عذاب به ورکوي دا څوک دي دا درې کسان المسبل ازاره چې نارینه وي او خپلې پنسې د ګیټکو نه ښکته ساتي که مونځ کې وي او که په غیر د مونځ نه وي دا ګناه کبیره ده عزیزانو معمولی مسله نه ده او موږ او تاسو ته پیشن ښکاري زنانو له پکار دي چې کله د کور نه راوځي د هغوی خپې پټې وي دا خپې عورت دی د زنانو نارینو له پکار دي چې د هغې دا خپې ښکاره وي دا ګیټکۍ ښکاره وي نن سبا مسلمانانو اپوزیټ عکس کار شروع کو زنانو پنسې را پورته کړلې او نارینو پنسې ښکته کړلې نو دا ګناه کبیره دویم نبی علیه السلام ویل المنانو څوک چا سره ښه وکړي او بیا پې اثباتنه کوي چې ما خو در سره دا کړي دا مې کړي د دې دپاره هم سخت عذاب دی او دریم هغه سړی المنفق سلعته بحلف کاذب چې خپل مال او خپل سودا په دروغو قسمونو خرڅوي چې زما دې په الله قسم وي چې بس 2 روپۍ را بخا 3 روپۍ را بخا ته به پوهېږي چې دا دروغ وایي څه دروغ وایي که اخلي وادخلي که نادخلي نادخلي 1 روپۍ د حلالو هغه د لاکو روپو د حرامو نه غوره ده مسلمان به داسې وي نو الله فرمایي یحلفون بالله قسمونه به کوي چې دا منافقانه په الله تعالی باندې څنګه قسمونه به کوي قسم به داسې کوي چې موږ ور منافقان نه یو موږ ستاسو ملګري یو لکم تاسو ته قسمونه کوي لیرضوکم د دې دپاره چې راضي کې تاسو خوشحاله کې تاسو په دې دروغو قسمونو باندې حالان کې پکار دا والله ورسوله الله تعالی او د الله رسول احق ډیر حقدار او لایق دی ان یرضوه چې راضي کې الله تعالی لرا
یا راضی کی پیغمبر لرا. الله راضی کی، پیغمبر راضی کی. انسان ستوي چې د انسان د رضا د پاره دروغ قسمونه خوري، نه الله راضی کی داسې اعمالو کې چې الله در ناراضي شي. ان کانوا مؤمنین کچری وی دوی مؤمنان، چې ایمان چا کی وی نو د بعد الله د رضا کولو کوشش کوي، د بداسې اعمال کوي چې رسول الله راضی کی. ایردوه یو ضمیر راجع کړي، یعنی صرف الله راضی کول. دا ځکه چې د الله راضی کول چې الله دې راضی کو، دا عین رسول الله هم راضی کول دي. او یا رسول الله ته ضمیر راجع دی، دا ځکه چې پیغمبر په طریقه باندې لاړې الله در ناراضي کیږي. ومن یطع الرسول فقد اطاع الله. او نن سبا داسې وخت دی چې تک خلق راضي کې او دین نم پسې تیرېږي، دا خلق نه راضي کیږي بلکې الټه به ګناهګارم شي او الله به هم در نه ناراضه شي. صحیح حدیث کې راغلی دی من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عنه واسخط عنه الناس. چې یو سړی خلق خوشحالی او الله ناراضه کوي، الله به هم ته ناراضه شي او الله به داسې وخت راولي چې دا خلق به هم ته ناراضه کي، ځکه دې اخلاص نشته. او دویم ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. چې یو سړی د الله د رضا کولو کوشش کوي چې الله دې ما ناراضي، نور د سو خپای کې خوشاله، هغه د خپل کار دی، نو الله به هم ته خوشاله شي او داسې وخت به راشي چې دا ټول خلق به ته الله خوشاله کی. نو ټارګټ الله ګرځوا چې د الله د پاره کار کوه چې الله را ناراضي شي. اعمال داسې اعمال کوه. د انسان دا کلم انسان نه ناراضي کیږي، انسان دینا شکر لکفور لکنود. قرآن کې راغلی ان الانسان لکفور لکنود، ډیر ناشکر دی، دا نشي راضي کولی. الم يعلموا انه من يحادد الله. وس الله رب العالمین دی منافقان ته د آخرت ویره ورکوي. الله فرمای الم يعلموا ایا ندی پوه شوي دا منافقان، ایا پته نشته دی دوی ته انه یقینا شان دا دی من یحادد الله چې چا مخالفت وکړو، خلاف وکړو د الله تعالی و رسوله او د الله د رسول، د الله او د الله د رسول مخالفت دا دی چې د الله د دین مخالفت وکړي، د الله د حدودو نه تیر شي، ځان له حدود قائم کړي. ګورئ د الله د حدودو نه تیروتل، حدود د الله تعالی دوه قسم دي. یو هغه حدود دي چې سزاګانې ولا مقرر دي، قصاص ته لکه قاتل نه سر کټ کا. د غل سزا دا ده چې 3 درهمه یا د هغې نه زیات غلای کړي وي، تقطع ید السارق فی 3 دراهم فصاعدا. بخاری او مسلم کې حدیث دی. نو د هغې لاس کټ کا په دې مړون کې. دارنګې زناکار چې کله شادي شوده وي په کاڼو یې ولا، چې غیر شادي شوده وي هغې له 100 دورې ورکا او 1 کال یې وشړه د کلي نه. دا حدود الله تعالی مقرر کړي. بعضې حدود داسې چې سزاګانې مقرر دي په دنیا کې، او بعضې حدود په دنیا کې سزاګانې نه مقرر، په آخرت کې دي. نو هغه د الله حدود دي. هر حکم شرعي، هر پر طریقه د پیغمبر، دا ټول د الله حدود دي. تلک حدود الله. نو د دې دواړو نه به انسان نه ورتېرېږي، د الله پولې به نه کراس کې. حدود صرف دغه ته نه وایي چې صرف زانی رجم کا، د قاتل نه سر کټ کا، نه، دا نور هم د الله حدود دي. میراث ورکول دا د الله حدود دي چې څوک یې نه ورکوي دا غټ ظالم دی، حرام خور دی، د 1 روپۍ حساب به ورسره کېږي. نو دلته الله رب العالمین فرمایي چې څوک د الله د حدودو نه خلاف کوي نو د لپاره به څه سزا فان له یقینا شته دی د دې انسان دپاره نار جهنم، اور د جهنم، خالدن همیشه به وي فیها په دې اور د جهنم کې. ذالک الخزي العظیم، دغه رسوایی او شرمندګي لویه ده، دا په جهنم کې همیشه اوسېدل، دا د دوی دپاره لوی شرم او لویه رسوایی ده.
الله ورله سخت سزا تیار کړې د منافقانو لپاره. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل صفت ناکاره صفت د منافقانو بیانوي چې دین پسې ټوکې کوي، مسخرې کوي، او بیا به ویل چې اسې نه زمونږ په خلاف باندې صورت را نازل شي او د مؤمنان را نه خبر نشي، نو الله تعالی دا صورت راولېږو. دا صورت راولېږو دې ته سورة الفاضحه وایي چې دا یې وشرمول دا منافقان. د منافقانو ټول صفات پکې دي. خبره به کوله چې زمونږ سر او زمونږ راز افشا نشي، د دې نه یریدل. الله فرمایي یحذر المنافقون، ویریږي دا منافقان ان تنزل علیهم، د دینه چې نازل وکړي شي په دې مؤمنانو باندې سورۃ د قرآن داسې یو سورت تنبئهم چې خبروي دغه مؤمنانو لره دغه سورت په کفر او نفاق د دې منافقانو، بما په هغه کفر او نفاق فی قلوبهم چې په زړونو د دوی کې دی، چې په زړونو د دوی کې کوم منافقت دی. هسې نه چې داسې صورت را نازل شو دا مؤمنان په مون خبر شي، الله د آیتونه راولېږل، نو دوی نفاق هغه راښکاره شو. قل ورته ووایه پیغمبره استهزئو کوئ تاسو دغه ټوکې مسخرې خو کوئ، خو ان الله یقینا الله تعالی مخرج ښکاره کوونکی دی ما هغه خباثتونه، هغه ګناهونه، هغه ګندګینې تحذرون چې تاسو یریږئ د هغې د ښکاره کېدلو نه. الله به دا هر څه راښکاره کوي. موږ ته هم پکې درس تا دی، موږ مسلمانانو ته ګناه که هر څومره پټه کې الله به راښکاره کوي. نو د اول نه سوچ کوه چې اسې م رسوا کېږم نو نه به کوم دا ګناه، دک صبر وکړه. یو روایت کې م راغلی دی لو ان احدکم عمل عملا فی صخرة لا قوة لها ولا بابا. اے زما بندگانو کې یو کس په تاسو کې داسې یو عمل وکړي چې هغه په بنده ګټه کې وي، ګټ کمر، لکه نن سبا بنده کمره کې خو داسې بنده ګټه وي، کمر وي، کاڼې وي چې نه پکې دروازه وي او نه پکې روشندان کڼکۍ وي. الله پاک فیخرج الله عمله کائنا من کان. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العالمین به د عمل راښکاره کوي. نو اعمال که هر څومره پټ کوو عزیزانو، یوه ورځ به دا اعمال راښکاره کېږي. دا څرمن به د انسان ګواهي کوي، دا خوله به ګواهي کوي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم، دا لاسونه به ګواهي کوي. نو چې داسې ورځ را روانه ده نو مخکې د دې نه تیاری پکار دی، د ګناه نه اجتناب پکار دی. نو دې منافقانو به دغه شانتې منافقتونه کول، بیا به یریدل. خو الله د آیتونه راولېږل ولئن سألتهم. په دې آیات کې الله رب العالمین یو بل ناکاره صفت هغه بیانوي د دې منافقانو چې تپوس ته وکړي چې ولې تاسو استهزاء او ملنډې کولې دین پسې، قرآن پسې. نو دوی بیا وایي، پارسي کې یو متل دی وی عذر گناه بدتر از گناه. نو بیا په عذر کې دا پیش کو چې موږ خاصې ګپ لګو، یعنی توبه نو باسي، دین پسې ګپ لګو. عذر هم داسې عذر و چې د ګناه نه بدتر و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه به فرمایل چې موږ یو مجلس کې ناستو او یو سړی منافق هغه راغی او هغه به داسې ویله چې دا صحابه کرام ارغب بطونا، د خپلو خېټو فکر دی ورسره، او ډېر دروغجن دي او ډېر بزدله دي، صحابو پسې خبرې کولې. یو سړی ورته پاسېد، ورته ویویله چې کذبت، دروغجنې او ته منافقې، ولکنک منافق، زه به د الله پیغمبر خبرومه. روایت امام ابن جریر طبري راوړی. نبی علیہ السلام ته چې لاړو، عبدالله ابن عمر رضی الله دا آیات وی نازل شو. عبدالله ابن عمر رضی الله فرمایي چې ما ولیدو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخې پسې ځان
راکش کوو او داسې ورپسې ور روانو ځان یې ورپسې راښکو چې ما معاف کا او دا به یې ویله چې انا کنا نخوض ونلعب موږ خاصې ګپونه لګول موږ معاف کا یعنی په دغه وخت کې هم داسې بېادبه خبرې به یې کولې نو الله رب العالمین ورته دا ویل چې ښه تاسو الله پسې د الله دین پسې د الله پیغمبر پسې ملنډې کولې نو الله فرمایي ولئن سألتهم کچېرې ته تپوس وکړې د دې منافقانو نه چې ولې تاسو استهزا کوله چې کله مؤمنان تبوک ته روانو لیقولن نو خامخا دوی وای انما كنا نخوض یقینا مونږ خامخا ځان مو مشغولو دا استهزام ځکه کوله چې ځان مشغولو یا نخوض معنا مجلس مو کولو ونلعب او لوبم کولې خوض ویل کېږي په ناجایزو خبرو کې ځان مشغولول د ګناه په خبرو کې د ګپ شپ دپاره او نلعبو لوبې دې ته ویل کېږي چې ناجایز خبرې ناجایز کارونه کول د وخت د تېرولو دپاره خپل وخت پاس کول لکه نن سبا چې دا ګیمونه راغلي پب جي ګیم او نور ګیمونه دا ټول دا وختونه خرابول دا د منافقانو کار دی او د دروغو خبرې اوریدل او دروغ خلق خندول دا هم د منافقانو کار دی دومره ټیم دی موږ سره او موږ ته دومره ټیم میلاو نشي چې د الله کتاب ته وګورو د الله کتاب واورو د الله په کتاب باندې ځان پوی کو ځوانیم تیره شي بوډاګان شو په تلاوت نه پوهېږو ځان ته مسلمانان وایو خکلکه او د نورو شیزونو دپاره ټیمونه یې د ګپ شپ دپاره د خندا دپاره د لوبو دپاره د ګیمونو دپاره ګیم کول ګیم لیدل دا ټول چې کوم دی عزیزانو وره دا وختونه امانت دی او دا د منافقانو کارو چې خپل وختونه بیا په دې شیزونو کې تیرول قل ورته ووایه پیغمبره ابالله آیا په الله تعالی پورې و آیاته او د الله په آیاتونو پورې د الله په حکمونو پورې و رسوله او د الله په رسولانو پورې کنتم تستهزئون وی تاسو چې ملنډم کولې اے الله پورې ملنډې کولې د الله دین پسې ملنډې کولې په پیغمبر پسې آیات نه معلومه شوه چې الله پسې د الله قرآن پسې پیغمبر پسې نور احکاماتو پسې ملنډې کول دا کفر دی ګوره په دې سړی د اسلام نه وځيږي مرتد کیږي حتی ګوره دا مسواک چې دی مسواک په دې پسې ملنډې کول د ګیره پسې ملنډې کول دارنګې دا پنسې د چا پورته وي دې پسې ملنډې کول په منځونه څوک کوي هغې کس پسې ملنډې کول اکثره زموږ معاشرو کې دا وي په دې ګوره انسان د اسلام نه وځي او دا آیات په دلیل دی کله هم ګوره احتیاط کوئ چې په خپله په ګناه کې اخته وي د الله نه دعا وغواړه چې الله ما د ګناه نه بچ وساتي الله ما له توفیق راکړي چې زه دا ګناه پرېږدم بل چا پسې بیا مه خانده د دین والاو پسې قطعا مه خانده مولایانو پسې مه خانده علماو پسې خنداګانې مه کوه جماعتونو پسې مه خانده مدرسو پسې مه خانده قرآن پسې د دین په احکاماتو پسې دا ځکه چې په دې سړی د اسلام نه وځي او دا خبرې زده کول پکار دي چې دا اسلام په څه شي خرابېږي یو په دې خرابېږي دا آیت په دلیل دی ځکه الله ورته څه وایي لا تعتذروا وس عذرونه مه کوئ تاسو په دروغو سره بانې مه کوئ تاسو قد کفرتم یقینا کفر کړی تاسو معنا دا د کفر راښکاره کو تاسو ظاهرا تاسو کافران شوئ ځکه اسلام پسې عیبونه لټول په اسلام باندې طعنونه ویله بعد ایمانکم رستو د ښکاره کولو د ایمان ستاسو نه ایمان هم ښکاره کړی خو د هغې نه وروسته هم خپل کفر راښکاره کو چې کفر هم راښکاره کو نو اوس تاسو بانې نه قبلېږي اوس عذر مه پیش کوئ الله فرمایي ان نعفو عن طائفة که عفو وکړو مونږه معافی وکړو مونږه عن طائفة یوې ډلې ستاسو ته یعنی الله وایي چې توفیق د توبې به ورله ورکو نعذب طائفة نو ضرور به مونږ عذاب ورکو بلې ډلې ته په دې منافقانو کې بعضه ډلې هغې ته به الله توفیق ورکړي د توبې او بعضې به الله هلاک کړي ولې
بأنهم كانوا مجرمين په سبب د دې چې و دوی ډېر سخت ګناهګاران او مجرمان دوی جرمونه کړي وو. نو رب العالمین ورته وایي چې ستاسو اوسه دا عذر د الله رب العالمین ته قبول نه دی. نو په دې آیاتونو کې د منافقانو هغه صفات هغه بیانېدل. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو مسلمانان د منافقانو او د کافرو د صفاتو نه وساتي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.